د حسن او جمال ساته همیش په غونډه زه نه خال ساته زه خاورو دوړو کې سپېره ښه یمه دغه سپین مخ دې لکه لال ساته. سلامونه نیکې هیلې احترامات او د ملګرو په غوښتنه یو ځل بیا د یونس ملنګ خوا له راغلي یو او غواړم چې څه مرکه څه شعرونه غزلې پې ستاسو دپاره ریکارډ کړم نو یونس ملنګ صاحب څه به ورته ډالۍ کوئ زموږ ملګرو ته؟ ساقي صاحب ډېره زیاته مننه او غزل وایم خو د هغې نه مخکې یوه قطعه وایم چې کفر وکړه چې ایمان دې مکمل شي. کفر وکړه چې ایمان دې مکمل شي بې د کفر نه خو هر انسان کافر دی. ډېر تا ایمان په تعویذونو دی راوړی او زما ایمان جوړ شوی په تقدیر دی. ډېر ښه. تا ایمان په تعویذونو دی راوړی او زما ایمان جوړ شوی په تقدیر دی. ډېر او غزل دی ساقي صاحب چې ارشاد دلته که زما نه قصه ورانه ده صاحب هلته ستا نه قصه ورانه ده. دا د نن پرون خبرې نه کومه خبرې نه کومه دا خو د پخوا نه قصه ورانه ده. خلک د تیرو نه پر یادونه کوي مونږ ته د رڼا نه قصه ورانه ده. مننه. خلک د تیرو نه پر یادونه کوي او مونږ ته د رڼا نه قصه ورانه ده. څوک پکې تنقید وکړي شاعر باندې چاته د ملا نه قصه ورانه ده. او زه خو یې په یو دوه کې حیران کړی یم څه وکړم د چا نه قصه ورانه ده. او لاس کې ټوپک دی د قلم په ځای دای د بابا نه قصه ورانه ده. مننه. لاس کې ټوپک دی د قلم په ځای دای د بابا نه قصه ورانه ده. او داسې غریبان دي خاني نه مني وا دې ورې د خانه قصه ورانه ده. او مقتده ساقي صاحب چې ښه یو نسه ستا خبرې سپینې دي تا ته پکې ځانه قصه ورانه ده. نور ورته څه ډالۍ کوئ غزل؟ بس یو غزل بل غزل د ساقي صاحب چې که ځان درته معلوم شو نو انسانه محترم یې. قسم دی دا مې واوره د هر چا نه محترم یې. د کفر او د شرک د تعویذونو نه قلار شه سوالونه ټول پوره کړه د الله نه محترم یې. مننه. د کفر او د شرک د تعویذونو نه قلار شه سوالونه ټول پوره کړه د الله نه محترم یې. خبرې به بیا کېږي خو لږ ښکته رانه کښېنه غرور درله ماتومه که نه یې خانه محترم یې. او دا ساز کې دې په ما سم د سازونو په شان لګي ودرېږه مه ورېږه بس بارانه محترم یې. مننه. دا ساز کې دې په ما سم د سازونو په شان لګي ودرېږه مه ورېږه بس بارانه محترم یې. او دی بعضې خلکو ته چې سوچ وکم قسم دی د بعضې خلکو نه شیطانه محترم یې. او که سپک در پسې بد ووایي پروا چرته ونه کړي. مقتده ساقي صاحب که سپک در پسې بد ووایي پروا چرته ونه کړي درنو ته خو یو نسه د پخوا نه محترم یې. ډېره مننه یونس ملنګ صاحب د وخت راکولو چې تاسو زموږ مینوالو ته دومره وخت راکړو غزلې او شعرونه یې ورته ډالۍ کړه. مننه. آباد اوسئ.